ټول حالات بیان کړل. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د خپل بسترې نه راپاڅېده. خاوند مبارک د مخامخ ودرېدله. شعر خدا چې هېڅ غم ونه کړي، هېڅ خفګان ونه کړي، هېڅ کله نه په دې خبرو نه خفه کېږم. زه خو دې نن دومره رضا کړم چې دومره زه په زندګۍ کې برداشت کړی یم. دروازه وټکېدله. شعر خدا رضی الله تعالی عنه دروازې نه راغی. لاس کې یو سوله لار کې سړی ولاړ دی، په لاس کې خواچې نیولې. نه انار پکې شعر خدا رضی الله تعالی عنه ته پراته دي. شعر خدا داستا انار دي فاطمې دي غوښتلي دي، مولا کریم د جنت نه رالیږلي دي. بشمارل سودي نه دي. یاره مې نه خفه کېږم، دا زمان نه دي. واپس یو صدا به د درشای نه ستا مینې راته نو دا شعر خدا دی یو څه، خاتون جنت دی یو څه. ویله دا زما نه دي. ما سره زما خدای وعده کړې ده، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. ما د خدای په نوم انار ورکړی، ما چې خدای رالیږي پوره 10 به رالیږي. زه نه انارم. هغه یو د پنسپوري د انار را بهر که خدای 10 رالیږلي او ما ستا امتحان اخیسته چې ته څه کوې. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمانانو چې هغه سړي په ما ایمان نه دی راوړی. هغه سړي په ما ایمان نه دی راوړی. کوم سړي چې دی په خپله مړه ګېډه سوي او د ده ګاونډي نه هر سملاست. د کوم سړي ګاونډي چې نهاره تېره کړي، دې سړي په ما ایمان نه دی راوړی. ګوره د خپلو غریبانانو، د مسکینانو، د ګاونډیانو، د پړوسیانو ډېر خیال ساتئ چې هلته خفه درنه نه شي. مولا کریم دا حاضرین جمع وبخښي، د اخلاص سره امین. دېګا د هغه د عزت شپه ده کله چې د قرآن مجید د تلاوت وځي او تلاوت یې هغه نه پوهېږي کله چې د وجه هغه ما اسانه یو نسخه وښوده چې درې کله د سورت اخلاص سره د بسم الله وایي، د پوره قرآن مجید ثواب دی. خو هسې نه چې دفتر درې کله ته ووایو او بیا دفتر په ځان راکاږي یا ونه نو په دې ځان ته چلي چې بس یې خیبر مې فتح کړو. بعد د قرآن مجید ثواب مې له شو نور دې څه کوم، په دومره شی دی چې جنت ته پرې لاړ شم. که داسې نه ده جي نو کار ته ګورئ، کار ووایئ، خپل والدین خپل مشران دپاره تلاوت وکړئ، ذکر اذکار وکړئ. بیگار میں انشاءاللہ نزی جبریل علیہ السلام را پوچھیگی. سبحان اللہ. عقائد و جہان ہمیں سلور جنڈی زان سرلوڑی. سو جنڈی سلور جنڈی زان سرلوڑی خواب. عقائد و جہان فرمائیو جنڈب بیت اللہ شریف بانیو لگئی. دیم جنڈب بیت المقدس بانیو لگی. دیم جنڈب مدینہ منورہ بانیو لگی. سبحان اللہ. سلور جنڈب طور سینا بانیو لگی تھی کہنے کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ صلی راس کھولو. سلور میں جنڈب آوگے بانیو لگی. بیا جبریل علیہ السلام گرزی پدغش بانی جسوم پمانو والا گی. سوک قرآن مجید تلاوت کے ذکر اذکار کری. نہر مسلمانان صلی اللہ سم اللہ ویہ. نتاست ما خبر فولچ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير. ليلة القدر لفظ شديد ذاك بسورة دريزة لاغلة. ليلة القدر سورة لاغلة. دريزة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. بيانا بمي ليلة القدر خير من القدر. يا سورة خيستشبرا. بشكا. من دا قرآن پر شپه د عزت نازل کړي. محبوبه دا د زمان میں شپه د عزت څه دی، شپه د عزت دا ده چې درې کاله الله دې شپې عزت بیان کړي، قدرمند دي. بشکا بشکا. د شپه د عزت څه دی جی؟ دا ليلة القدر لفظ شي دا درې کاله راځي. ليلة القدر کې 9 حروف استعمال شوي دي. ليلة القدر کې 9 حروف استعمال شوي دي. 9 او 9 څو شو؟
طلاس او بیا نه د علماء محدثین د دې استنباط کوي چې د دې ليله القدر د 28 رمضان مراد دی د لهدا شپه ګاله ده ولهدا استرسل بیا درخواست کوم چې لون نبوغ او حسد لري کوي چې خدای ته ناراضه شي چې فکر سي زما خیرت بربادي ولې په دنیا خسته کړ بالکل صحیح خبره ده دا هغه څه کوم چې زما په خیرت خسته شي دنیا مې برباد شي دنیا خاصه والا د کبا چې راشي کیږي دا څه والا دنیا چې نه په مثال ده د هوال بعد روان وته اولاد کړی او کنه علي خان بابا دې علي خان بابا د اشعار سره علي خان بابا علي خان بابا هغه شي یو ورځ به د اواز په هغو وره چې فلانا لکه د ګرد و غبار تېر شه یو اواز به دا عالم په هغو ووري چې فلانا لکه د ګرد و غبار تېر شه خاوره وار وته مولا کریم دې موږ تاسو ټول د حاضرین جمع خدای وکړي نو عزتمن ډېر مبارک او عزتمن شپه ده ترشي ته خیر باغان او کوټړي او ډېر شپنو منډې ترلې یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا او ما ته پته ده زه اکثر د شپې په سفر کې د څو پرګاوي روزو ما کټونه کې سوزه په دې ناسې تاسونه کې په دې مکان په خانه کې لکه خلکو هغه موټر دې په سیمه کې ودا دې له دوی اچھا کوم چې هغه دا ولا ور په غاړه ناس ما په وخت کې کړي خو دې راته ماکو سما خبره په کوم څه په بوس کې ونه کوته ما په وخت کې ماشوم اګه او چې راځل نشي او بیا واپس شو بیا پسې دا وازم چې دا چې کدا څنګه ده هر مشرع ور په مثال د پلار دی هر مشرع ور په مثال د پلار دی هغه دوی هغه فرمایي د مشرع ور باندې قدر کې لکه د پلار بالکل د خو دې مشر ته راځي دا مشر نه ده دنه کنيس پر دوه خپل وایي چې دې کشران دا ګوجه مول چرته ورش په دې جنګي چې دې شرم نه وکړه خلاصي اپا میدان کو ته بل خپل لا کولې به دې تاسو قرآن مجید تلاوت راو شي تاسو نه بل لا کولې مولا کریم دې موږ تاسو ته کمزوري معاف کړي امين ډېر کمزوري خدای دې خپل رحم او کرم وکړي خدای دې حاضرین جمع وکړي الله اخلاص وکړي اخلاص رسول پورته کړي ان شاء الله اخر بس چې کوم جمله هغه ته مرحبا ده نو کې شرح العالمین جل جلاله حاضرین جمع وکړي امين امين اقرار وکړي الله خیر موکل کو بهشتي سرداران قادرو شي هو تاسو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد درود شریف ویا لك اللهم صل على محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد ذکر در بهر دم کوا
बदर ज़मान सरदार नबी कला बदर ज़मान सरदार नबी कला बदर ज़मान दम बदर उस्तादर ज़ीद अरमान सरदार नबी सरदार नबी कला बदर ज़मान सरदार नबी कला बदर खबर तबाय नरी बिलंदा दखुदे पदर की कदर मंदा शिरिस्तान दखुदे कलाम की सिबतुना सरदार नबी सरदार नबी कला बदर ज़मान मानो की तदावी की आवाज पर गुम्बद इज़्ज़ाब आने लगी सरदार नबी कला बदर ज़मान सरदार नबी कला बदर ज़मान मुक़द्दस की कुल नबियाना दवरस्ता शुमुक़ जाना सुभान अल्लाह इमाम तशरीफ़ इमाम दर बसी उदरी दर सफ़ा सरदार नबी कला बदर ज़मान ऐसा बज़ुर्ग उस्तादर ज़ीद अरमान सरदार नबी कला बदर ज़मान आरली पूरताय पास असमानताय ज्यादा आसमान नला मकानता गरीब दानो सुभान अल्लाह गीता दबकल्ला सररा सरदार नबी कला बदर ज़मान सरदार नबी आखिर में मुझे रमज़ान मुबारक मौला करीम तो पहला सलाह सुना करो कि या अल्लाह